زه بچی د مکتب په لور روان شه، قلم واخله او سفر درته آسان شه. چم ګاونډ ته مو د علم ضرورت دی، ډیر سبق ووایه، ډیر لوستی انسان شه. په جنجال د نفرتونو اخته مه شې، هر بشر په الله ګران دی، په تا ګران شه. او هر بچی ته به هم ستا په رنګ دعا کړم، هر بچی د مشرانو قدردان شه. د سردار یوسفزي دومره قدرې سوال دی، هر ماشوم په زړه الهام می دا بیان شه. ګرانو کتونکو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې. سردار یوسفزي نن حاضر یم د دوو ملګرو سره چې د تعلق دی د تعلیم محکمې سره، مسلم خان صاحب او پیدا حسین باچا. د دې نه بعد د ماشومانو تعلیم او تربیت په حوالې سره تپوس پوښتنې کوو. مسلم خان صاحب د یو پرایمري سکول مشر دی او دغسې پیدا حسین باچا هایر سیکنډري سکول کې ډیوټي کوي. مننه سردار یوسفزي صاحب، تاسو موږ ته د ماشومانو د تعلیم او تربیت باندې د خبرو کولو موقع راکړه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې قومونه ترقي کوي، نو د هغې بنیاد تعلیم دی. په پرایمري لیول باندې چې ماشوم ته د تعلیم کوم ضرورت دی، نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پرایمري ته ماشوم راځي دی د هیڅ نه خبر، او په پرایمري لیول باندې چې ماشوم راځي نو د ماشوم مثال داسې دی د کیسټ د پټې دی، یعنې په ده باندې د چې ته څه ورکې هم هغه څیز تا نه کیچ کوي. نه اول خبره دا ده چې دته دې ماشوم ته په کور کې داسې ماحول جوړ کړی شي چې په کور کې داسې خبرې نه کیږي چې د دې ماشوم په تعلیم او تربیت او د په اخلاقو باندې غلط اثر پریوزي. ځکه چې دا ماشوم سکول ته راشي، نه په سکول کې خود ته ماحول جوړ دی، استاد د سره شته دی، سټوډنټان اخلاقیات عادي تو خودلی شي، د دې تربیت په ښه توګه کولی شي. خو لیکن په سکول کې دوی ته چې سره چې کم ټایم دی، نه خو زیات نه زیات 4 غنټې یا 4.5 غنټې دی، باقي دا 20-21 غنټې ټایم د دې د خپل والدینو سره دی. نه کوشش دا پکار دی مونږ والدینو ته دا خواست کوو چې تاسو د خپل بچو د تعلیم او تربیت ښه خیال وساتئ، په کور کې دې ته داسې ماحول جوړ کړئ چې د دې چې کم دی هغه تعلیم چې کم دی، هغه تربیت چې کم دی، نو هغه په ښه طریقې سره وکړي شي. ځکه کو چر بالفرض په داسې کور کې چې په هغې کې چې کوم داسې خبرې کېږي، داسې غیر اخلاقي خبرې کېږي د مشرانو ترمنځ، نه خو به نه کېږي، خو که چېرې د دې وړو په مخ کې وکړي شي، د هغې اثر به په دې ماشومانانو باندې او دې ماشومانانو چې کوم دی، نو دا اثر به دې خپل سکول ته ځان سره وړي، بار معاشرې ته به یې وړي، نو د دې هغه تعلیم او تربیت چې کوم دی، نو هغه به په صحیح طریقې سره نه کېږي. نو مونږ ټیچرز دا وایو چې مونږ سره د والدینو کوآپریشن ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې دا تعلیم چې کوم دی نصاب او چې کوم دی ښه نصاب او ښه والدینو او ښه استادان، ښه ماحول، دا چې کوم دی زموږ د ماشومانو په تعلیم تربیت باندې به ښه اثر پرې باسي. او دا ماشوم چې کوم دی، نو لکه څنګه چې پوهانو نه به تاسو اورېدلي چې دا روډ چې کوم دی، دا سړک چې کوم دی، نو د ماشوم د پاره مه جوړوه، بلکې دا ماشوم او دا هلک د سټوډنټ چې کوم دی دې پر د سړک د پاره جوړ کا چې سبا په دې څنګه چې کم دینو تک کولی شي. نو موږ له پکار دي چې موږ چې کم دین والدین د ښه تعلیم او تربیت لپاره د ماشوم ته په کور کې ښه ماحول ورکړي او د خپل استادانو سره خپل اسکولونو کې د ماشومانو خیال ساتي، د اسکول ته تک کې د استادانو سره ملاويږي، د خپل بچو ته چې کم دین پوښتنه کوي چې آیا زما د بچو څه پرمختګ دی په دې تعلیمي اداره کې، او څومره پورې چې د تعلیمي ادارو چې کوم نه تعلق دی. نمونږه واکمنو خلکو ته دا خواست کو چې اکثر په پرایمري سکولونو کې 2 ټیچرز کار کوي، 2 استادان کار کوي او 6 کلاسونه چې د هغې نه 48 پیریډونه جوړیږي، چې دا د 2 ټیچر د پاره چې کم دینو مشکل کار دی. نمونږ واکمنو دا خواست کو چې په پرایمري لیول باندې د سټاف برابر کړي شي، کم از کم 6 ټیچران چې 6 ټیچران نه چې کم از کم 4 ټیچرانی، او بعض سکولونو کې د کمرو تعداد نشته، یو کمره سکول کې سبق ویل کېږي، پرایمرو کې یو کمره ده، 2 کمرې دي، نه چې د ماشومانو ته چې کم دي د کمرو پروګرام د کمرو بندوبست وشي او د سټاف برابر کړی شي. نو د دې نه پس په چې کم دي مونږه د بچي چې کم دي په یو ښه ماحول کې سبق ویلی شي. ډېره زیاته مننه د مسلم خان صاحب او پیدا حسین باچا. تاسو له چې ماشوم درځي نو هغه تکړی
د پرایمري په نسبت باندې هغه ځواني. نو تاسو څه پیغام ورکوئ دغه لوی ماشوم په حوالې سره؟ د مور پلار څه فرض جوړیږي؟ د لوی کلاسون چې کوم ماشومان دي د استادانو څه فرض جوړیږي چې پکار دي چې د عام تعلیم تربیت سره سره دغه سټوډنټ ته زمونږ دغه استادان یعنی تاسو هغې ته د خپل ژبې په حوالې سره د ترجیحي بنیادونو باندې هغې ته زده کړې ورکوي، د خپل کلتور په حوالې سره چې هر پښتون ماشوم اول د خپل دین سره سره د خپل ژبې نه، د خپل تاریخ نه، د خپل کلتور نه هم آګاهي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه سردار یوسف زی ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له موقع راکړه. او د هغې نه پس خبره دا ده چې دا باس چې دی دا ماشوم په حوالې سره دی. نو کله چې پرایمري نه موږ له ماشوم راشي نو میډل او هایر کې نو زما چونکې پرایویټ ادارو سره هم لږ ډېر پاتې شوی ما د هغې ایکسپیرینس او د ګورنمنټ دواړه به تاسو ته بیان کړم چې د پرایویټ سکول کوم ماشوم چې نو هغه سهار وختي ځان تیار کړي او سکول ته تلي او هغه ته ماحول هم داسې میلوي چې کله د هغه د سکول نه چوټي شي ځان سره لنچ بکس وړي او بیا اکیډمۍ ته ځي او هر څومره که ګران سبق یې که نه نو هغه ته یاد شي او په هغې پوه شي. زموږ وخت کې هم ستاسو که خیال داسې یو ګران سبق پوه نو موږ به بار وي او چونکې هغه ټایم ایجوکیشن هم دوره نه او د ایجوکیشن نه بغیر خو لکه ترقي ناممکنه ده. موږ به د یو میث فال لپاره 3 کیلومتره 2 کیلومتره استاد پسې تلو. اوس چونکې په هره محله کې موږ سره شکر دی ایجوکیټډ کسان موجود دي. نو زه تاسو چې څنګه وي استادانو دپاره دا پکار دي چې موږ زیاتر په تیورۍ باندې او په دې باندې غور کوو که نه. نو موږ له پکار دي چې موږ پریکټیکل کار په هغې باندې وکړو. ساینس لیب موږ سره شته، ګوره موږ سره کمپیوټر لیب شته، په هغې کې د دنیا کمپیوټري انټلیکچوال وایډ بورډ یې موږ سره شته چونکې ماشوم ډیجیټل دور دی او دغې باندې ډېر فوکس کي که نه. نو چې دغه پریکټیکل څیزونو ته یې موږ دا وکړو موږ تیورۍ باندې زور کوو. اکثر موږ ماشوم کمپیوټر ته نه کوي نو موږ وایي خراب به کوي، چیر به داسې کوي، انټلیکچوال وایډ بورډ ته نه پرېږدو، دا به داسې کوي که نه. نو دغې څیزونو ته دې پرېښودل پکار دي. مور پلار ته زما دا پیغام دی چې کله ماشوم درشي نو تاسو لږ چیک کوئ چې هغه هومورک یې ولې څه ورکړی، نن هم څه کار وکړو، سبا به څه کار کوئ. تاسو چې نو ټیسټ یې څه کې درکړو نو لږ چیک چپی که نه. ډېره زیاته مننه. مټې دي طاقت مو دا وي خو بیدار زلمي. خدای بریالي کړي. دا چینار درانو کتونکو اورېدونکو دا مسلم خان صاحب او پیدو حسین صاحب چې د هغې نه تاسو د ماشومانو تعلیم او تربیت په حوالې سره ګټورې خبرې واورېدې. امید دی چې پروګرام به ستاسو خوښ شوي. خپل کوربه سردار یوسف زي ته اجازت ورکړئ. ښاد آباد اوسئ. د لوی الله په امان.